د 108 په افغانستان کې د کمونیستي نظام د ړنګېدو تاریخي ورځ. نن د 108 په هیواد کې د کمونیستي نظام د ړنګېدو له 14 کلیزې سره برابره ده. دا ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې د یو مهم سیاسي بدلون استازیتوب کوي. دغه ورځ د ځینو لپاره د بریا ورځ ده، خو د نورو په اند بیا د اوږدو سیاسي کشمکشونو او کورنۍ جګړې پیل هم له همدې ورځې وشو. درنو لیدونکو، سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له موږ سره د سیاسي چارو محترم شنونکی مولوي شاه محمد ملګری دی. مولوي صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. ډېره زیاته مننه چې پولیس راډیو ته مو د مرکې وخت ورکړ. السلام علیکم. له تاسو هم مننه. که په لومړیو کې در څخه وپوښتم د 108 تاریخي اهمیت ته په لنډ ډول څنګه ګورئ؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. په لومړي سر کې تاسو نه او ستاسو درنو کارکوونکو نه مننه او د دې لارې ستاسو کارکوونکو درنو هیوادوالو ته په داخل او خارج چې اوسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ناستې سره چې کله وویل چې د اتم د ثور پوښتنه کوم نو ما په ذهن کې د تاریخ د ژوندی انځور راګرځي. اووم د ثور مې هم په یاد دی او اتم د ثور هم. نه پوهېږم ذوالجلال رب د مبارزې په ډګرونو کې داسې یو شرایط برابر کړي چې فیل د میاشتې سره په غېږ واچوي او دې غېږو ته ټول دنیاوال د نظارې دپاره رابلي. په تاریخ کې چې وګورو د مسلمانانو قوت او د استکباري کفر قوت همدې سره تشبیه کېږي. رښتیا هم د اتم د ثور ډېره عجیبه ورځ ده، خو دوه پیغام یې لري. یو پیغام یې دا و چې د غوښې کامیابي د تیغ او د خنجر او د باروت او د بمونو په مقابل کې. بالکل. یعنی قانون دا چې چړې پرې کول کوي، خو موږ د غوښو دیوار ولید چې تیغ یې پڅ کړ. د زبرځواکي د قدرتمن ناکامي د یو مظلوم او پریمتي ولس په مقابل کې د ایمان قوت مو ولیده چې ټکنالوژي د ټول تمدن پیشرفت سره په شا وتمبوله. یقینا یو انځور د اتم د ثور خو همدا و چې موږ ته دنیاوال ته ویلې چې د حق او باطل په مبارزې کې کیدای شي چې د ایمان قوت اوچتي د وسایلو د تخنیکو په قوت او کیدای شي چې کله کله چاړه هم برلاسي شي او بخي غوښه برلاسي شي په چړې او دا په خپلو سترګو ولیدل. په تعصب سره د ثور اتمه یو خواته موږ ته د خوښۍ او د سعادت پیغام د خوشحالۍ چې د 14 کلن استبداد او ظلم نه د روسانو د ښکېلاک د تیغ د لارې نه سر اوچتو، خو کېدای شي ستاسو په سوالونو کې به راشي وروسته په تعصب چې هغه امیدواري چې هیوادوالو مجاهدینو موږ درلودله هغه مو نتیجې ته لاسته رانغله او د نه راتګ وجه دا و چې په تعصب سره مجاهدین په خپلو کې رااخته شو. یو شاعر ډېر ښه تمثیل کړی دی په فارسی کې وایي شنیدم گوسفند را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی شبانگاه کارد بر حلقش بمالید روان گوسفند از وی بنالید که از چنگال گرگم در بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. موږ هم داسې تصور کوو چې د روس د ښکېلاک نه خلاص شو نور به آزاده سرلوړي عزتمن ژوند کوو، خو په تصف سره د هغې پاتې شوني میراث بېرته زموږ په خپلو غوښو باندې هغو پوښتنو ته راځو مولوي صاحب. که بله پوښتنه در څخه وپوښتم، شوروي اتحاد ولې پر افغانستان یرغل راوړ؟ د دوی هغه ستراتیژیک اهداف څه ول او تر کومه بریده ورته ورسېدل؟ هغوی دوه درې اهداف درلودل. هغوی غوښتل خپل د امپراتورۍ
خپل د جغرافیایي پراختیا په خاطر یوه خطه بله د څه نه لاندې کړي. دقیقا افغانستان د معادنو نه سرشار، له اوبو نه غني او د فضایي لحاظ وصل د دنیا د شرق او غرب نړۍ په منځ کې ده. بشک په دې باندې تسلط تقریبا شرق او غرب ته رسېدل عنوان لري. له دې اخوا یوازینی دیوال او معنی چې د روسانو د امپراتورۍ د وسعت په مخ کې وو هغه افغانستان وو. که احتمالا افغانستان مات وای او پرېښی روسان د ایران او د پاکستان نه بالکل ډار نه درلود او ډېر زر به ګرم اوبو ته رسېدلي وو. چې ګرم اوبو ته څوک رسېدلي وای دوی خو لري اوبه، خو هغه منجمد استفاده ته نه کېږي. ګرم اوبه چې هرې خواته سړی رسوي. دوی د ګرم اوبو د افغانستان په زیرمو لاسته راوړل، د افغانستان د اوبو نه دی په اطمینان سره د هغوی معادن د هغوی د فضا نه استفاده کول، ځان ګرم اوبو ته رسول د روسانو دا اصلي یا پټ عنوان و. په دې خاطر چې څنګه وکړي نو اول دوی یو ناکامه لوبه شروع کړه چې د افغاني ولس د عقایدو د بدلولو لپاره دی برنامه چې هغې کې 40 کاله په ډېر تاسف سره دا ترخه حقایق دي. دوی خپل لاسپوڅي درلودل. دوه نظامه چې د روسانو د راتګ دپاره زمینه برابره کړه، هغې پوښتنې ته راځو. هغه غواړم خیر دا ودی شي 40 کلنه د داود او د ظاهر دوره وه او خلقیانو دا ټاپه ووهله او بالاخره دا قبضه یې وکړه. د شورویانو لښکر ته پر افغانستان د یرغل کولو زمینه چا مساعده کړه؟ دا مو مخکې ویل چې روسانو له 100 کالو نه مبارزه شروع کړې وه تر څو دغه حالت. خو د افغاني ټولنې د دوی د ولس مطالعه یې څه نه څه درلوده چې افغانانو فطرتا داسې ده چې د پردي حکومت په سر ډېر نه مني. ځان بایلي، هستي بایلي، ژوند بایلي، خو بل په سر نر نه مني. دوی دغه بدلې دپاره یوه ناکامه کتله زموږ ناول د تعلیمي بورډ په خاطر یوړل د بورسون ته چې هغوی د خلق او د پرچم د ګوندونو اساس کېښود. د افغانستان د روسانو راتګ اگر چې په یو لحاظ سره خو څه ناڅه زمینه داود او ظاهر حکومت کړې وه، اگر چې په داود باندې تیز تک د میډیاګانو ښه برداشت نه دی او رښتیا پرکار او مبتکره سړی و، اما د روسانو د لاس علاوه د دوی خپل په ویناو چې روسانو لپاره دوی زمینه برابروله. خو تر دې وخته پورې روسانو د استثمار فکر او استثمار هغه چې د نظام هر څه خوره هر څه څکه دوی ته حیثیت پر استعمال دوی بالاخره د دوی د استعمار دپاره چې عملا میدان ته راننوځي خلقیانو د زمینه برابره کړه. د خلق او پرچم ګوند دوی فکري دوی رهبري افغانستان په وینو ولاړه. افغانستان تر نن ورځې پورې بې ثباته کړ. دا خلقیانو وکړ او په لکونو په میلیونونو، دا خو به واورئ تاسې بیا وروسته وایي دا 1.5 میلیون ګمان کوم چې هغه لیست دی چې د پاکستان ته د مهاجرون دفترونو ته رسېدلي چې 1 میلیون دي. زما خپله د خلقیانو ده. د نظام التهذیب نه مې اورېدلي دي، اسدالله سروري نه مې اورېدلي چې ورسره ناست یو داسې د څو وزیرانو دوی ویل چې 1 میلیون موږ ښخ کړه ژوندي. 1 میلیون افغانان چې دې کې متعلم وو، دې کې مامور دولتي وو، دې کې عسکر او صاحب منصب وو چې د دوی د پالیسي خلاف وو. زه خپله په هغې کې نمونه یم چې موږ مظاهرې کې ګیر شو د مکتب محصلینو. زه په 9م صنف کې وم، ورور مې په 11م صنف کې. د موږ د خولې نه په هغه وخت کې د مظاهرې کې چې موږ روس نه منو، مرګ په لیلن، مرګ د لیلن په مفکورې، دا ډېره خطرناکه لوبه چې د لیلن لپاره څوک مرګ وایي. خلقیانو د خپل د پلار په مرګ دومره نه خفه کېدل لکه د هغې په خاطر. نو زمینه او شرایط خلقیانو برابر کړل. افغانستان دوی د روسانو په منګولو کې واچو او تر ننه پورې دا بې ثباتي چې موږ وینو د دوی د لاسه شو. هر افغان د دې دعوه لري چې دوی هیواد پالنه د دوی په نس کې ده، ولې بیا دوی دغه ډول کړنې ورڅخه سر خوري؟ ګمان کوم دغه هیواد پالنه او هیواد دوستي لکه خلقیانو به چې وطن پرست ویلي، وطن پرست او وطن دا یو شعار و. یو څوک چې عملا د خپل د نظام په سر کې بل پردی مني چې تا باندې فیصلې وکړي او ستا نظریات وکړي، نو دی به وطن پرستي څه معنا نو؟ وطن دوست وطن پال خو هغه سړی دی چې هغه د خپل د وطن حاکمیت په خپل لاس کې ولري. روسانو موږ په بل وپلورلو، واک بالکل د دوی حتی دوی د رهبرانو واک نه و چې یو عسکر د روسي ته، یعنې ما خپله د نجم الدین کاویاني یا فرید مزدک او یا د خلقیانو مشرانو ډېرې چې موږ تلو روسانو ته چې دا کار وکړئ دا کار مه کوئ، پړنګ به راته په غوږ کې وزیر به یې په څپېړه وهه، روسي عسکر دومره بې حیثیته شو. نو اگر چې په شعار کې خو دوی ویل
یا وطن یا کفن خو وطن د پردیو د اهدافو لپاره دا په لکونو زه اوس وایم خلقیان نه پوښتنه کوم دا په لکونو بمونه چې وورېدل دا په کوم پردي ولګېدل تا د خپل بچي ونه وژل تا ماشومان او ښځې هستي دي هر څه برباد نه کړه یو به موخه دوی هغه وخت ډېرې چغې وهلې چې موږ د پاکستان خلاف یو د ایران خلاف یو یو به وخت په پاکستان اچولی و همدې نجیب دوستانو ته وایم همدا د کارمل او د دوی چې اوس کسټونه راته پورته کړي تا خو به یو ټک هوایي په د ایران په پاکستان کړی و تا خو به امریکا ته یو کړنګ ورکړی څه خو به دې ویلي وو زه دې ووژغلم زما وطن دې برباد کړ زما مکتب ده زما ورور یې ولسم صرف ژوندي ښخ شو ول چې لیلن ته دې بد ویلي دي موږ خو تا ته نه وویلي که نه تا ته بد نه ویلي وروسته ونې د الله اکبر د کلمې په شرط سزا دا وه چې باید مرګ ته دی محکوم شي نو دا ادعا کېدی شي عمل به اوس ګورو یو شاعر وبخښئ موږ په دغه کې هستو فارسي شعر وایي چې خوش است گر محک تجربه آید به میان تصیروح شود هر که دروغش باشد الله تعالی دروغجن په دې نظام کې نه پرېږدي دعویداران کاذب دا ورځ په ورځ بډبډېږي رسوا کېږي د هر چا هویت پېژني څوک رښتینی و څوک دروغجن و څوک حقیقت و څوک د دې وطن رښتیني بچي دي څوک د افغانستان حریت او ازادي غواړي څوک چې اسلامي جامه او نقاب غواړي چا شعار درلود شعارونه مو ولیدل عمل هم دا د وینو چې تاسې به په خپل په حس وکړئ روسانو یا د خلق دیموکرات ګوند دوی دغه شعار درلوده چې موږ په افغانستان کې خلکو ته کور ورکوو کالي ورکوو ډوډۍ ورکوو په دغه شعار کې هغوی څومره رښتیني ول و د دوی شعار و دوی به نارې وهلې کور کالي موږ ورته ډوډۍ غواړو کور ور مکتب کې دا عملا مو څه ونه لیدل یو ناورین په دغه شعار کې دوی په تعصب سره د افغانستان دا شرسار ځمکې دا خوږې ځمکې خوږې اوبه دوی سره دا کوپړۍ نه وه چې دغه زراعتي ځمکو ته زمینه برابر کړي اوبه مهار کړي او د خلکو ته تقسیم کړي دهقان یې له بادار سره په جنګ واچو د خلکو ځمکې واخیستې تقسیم کړي شپږ جریبه واخله چا چې 10 جریبه زیاته درلودله 50 جریبه درلودله د ملکانو او اربابانو دی په دهقان تقسیم کړي یو مرګ او ژوبله د دهقان او د مزدور په منځ کې شروع شوه دا مو د دوی د تقسیمات د اراضي او د خدماتو ولیدل یا د کارګر لپاره نه پوهېږم غیر له هغې نه چې مظاهرې مرتبات زنده‌باد ووایي ټولې د مستجمي د روسانو غلامان جوړول هر فرمایش باید د روس عملي شي که خدمت کوي کار کوي وي بس معدنو کې کار وکړه چې په شای کې روسان در رويسي نو موږ ونه لیدل دا شعار چې دلته مو کاذب ولا په پاکستان کې بروټي کپڑا اور مکان بوټو د دې پارټي ناري وهلې هلته هم دروغ دا هغه شعار دی چې اصلا افغانستان ولس غریب او فقیر او بیچاره او روزګارو د سرمایه او استعداد د درې وسلورو کسو یا 100 کسو محدود په لاس کې د سردارانو په لاس کې امغه پښتمن کې دوی ته دا شعار خلق قب دی خلق قبل چې څنګه غریب راځه تاسو سره کوم دا انتخاباتي یا سیاسي شعارونه دي چې د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي او د دې نه په غلط استفاده وکړي زه په ډاډ وایم په اطمینان وایم خلقیان دروغجن وو کاذب وو دوی د ډوډۍ په ځای مرمۍ د کالیو په ځای کفن مو نه پیدا کوو په زرګونو په والله العظیم په زرګونو په لکونو خلک بې ګورو بې کفنو په نهار لاړل خښ شول وژل شول نو خبرې تا چاته دې ورکوله څوک دی د کاتبانه شعار وو په حقیقت کې تمثیل مو نشو لیدلی ډېر که د هغه وخت هغه اجهاد د ورته راشو چې د روسانو په مقابل کې افغانان ډېر په میړانه وجنګېدل د هغې جګړې د ماهیت او شدت په هکله که وپوښتو آیا دا له انډوله یو برابره جګړه وه که نه وه نو افغانانو سره داسې څه درلودل چې هغوی ورباندې مات کړ دومره لوی ځواک یې پر ګونډو کړ ما په شروع کې یو مثال راوړ چې د فیل او د میاشې غېږې شوې او نظاره کوله او د ټولو هېوادونو نظاره کوله رښتیا په هېڅ وجه نه مقیاس کېده په نظامي معیارونو کې دا امکان نه لري چې یو تشلاسه تش وګړي دي د ټوپکو وسلو بمونو توپونو تیارو سره حمله وکړي داسې وخت کې په موږ چې موږ ټوپک پېژندنه ټانک مو لیدلی نه و تیارې مو په اسمان کې لیدلې نه وي زما په یاد دي روسانو راتګ او د روسانو وتل دوه مې په یاد دي دا هېڅ نه به یاد خو فقط افغانانو نور هېڅ نه درلودل وسلې مو نه درلودې په والله العظیم درته ما په یاد دي تبرګي باندې هم د روسانو ټانکونه وهل کار یې نه کوو اخر په کندوز کې په بغلان کې واقع د مشهور یو قماندان ببرک د جګ شو اول ټانک میل په تبر یو تبر پس بل پس بالاخره تبر راتاو کړي امریکایي د روسي په سره ورکه همداسې د کندوز په امام صاحب کې داسې واقع وشوه په مقابل کې بیا 3000 کسان عوام خلک هلته په کندوز کې شهیدان شو دوی د تبر سره جګ شول د روسانو نه توپ درلود نه ټانک درلود خو یو شی درلود هغه دا و چې نن دنیاوال لیدلی یو عزم یو قوي ایمان یو د جنت مینه
یو د الله سره بې څارې مینه چې په زرګونو په سلګونو خلکو د شهادت په تمه چې پردی نه منم یا به د روس سره د امریکا باسم رسوا او ذلیل یا به د خاورو لاندې یم او هغو مړو باندې بیا روسانو حکومت وکړ چې هغه د پښو لاندې پراته اوبه شوي وو په ژوندو یې ونه شو کولی په زندان کې به داسې کسانو چې زه اوس نوم واخلم ځینې وایي چې اور د سکروټې به ورته لاس کې ورکړي چې راشه واوړه یا د لیلن د مرګ د ویل نه یا په دې اور باندې خلکو اور منه د دوی د باطله فلسفه یې نه منله دوی د باطله فکره یې نه منله نو دا یو حقیقت دی چې د نظامي د لحاظه نه مې قیاس کېده نظامي لحاظ سره اوس تاسې ګورئ پاکستان او هند څو ځلې سره خپړې ول چې جنګ کوو خو دروغ و په دې چې د هند قوت زیات و پاکستان بیرته په شا شو همداسې اوس ته فکر کوه چې امریکا په څومره پټکو نن په ایران باندې رامنډه کړه چې هر خورن دي خو چې ویل چې مقابل کې عکس العمل کوي بیا یې ونه کړ موږ یې لیدلي وو چې البته دا خو نه ټوپک لري نه اتوب لري نه بم لري نه ټکنالوژي راځه خو خبر نه وو چې موږ په وجود کې هغه وینې چلېدې چې ستا ټانګې پڅ کړ موږ په وجود کې هغه وینې چلېدې چې ستا فلسفه یې باطله کړه زموږ په وجود کې هغه وینې چلېدلې چې ستا مفکوره یې ټوله تا او ستا لښکر یې ټول شاته وتابول هغه ایمان و او قاطع او واضح موقف او تصمیم ګیري و چې وکړي د دومره قربانیو سره سره افغانانو د ثور له اتمې څه هیله او تمه لرله آیا هغه هیلې چې دوی د 14 کلو لپاره دوی قرباني ورکړې هغې ته ورسېدل؟ ما همدا وویل مخکې په ابتدا کې یو اشاره ورته وکړه رښتیا چې کله بنسوان او دیګو کاردویست علیه ما یستحق من الله منډې شروع کړې د خلکو په رنګونو کې وینې وچلېدې په زرګونو لس میلیونه افغانان مهاجر وو په کورو کې وز نشو کولی وژل کېدل ذلیل کېدل سپکولې خلقیانو د خلکو د سپکاوي د خلکو د ذلت پور او سپین ږیری یې بې عزته و مشر ته بې عزته و هر څه مسخرې به پرې وهلې وتښتېدل خلکو د دغو شیانو پسې وګرځېدل فقط یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم ویې شم خوړلی او په امنیت کې ژوند وکړم ټوله دنیا تقریبا 6 میلیونو پورې پاکستان ته لاړل 2.5 میلیونه ایران ته لاړل نور په ټول تاسو چېرته ګورئ په دنیا کې افغانۍ شته دې ترول د دې پارول د دقو ظالمې طبقې د لاسه شو د لاړه کله چې د اتم ثور مقدمه وچلېده چې ولې نن سبا او دا شعار به خلکو ول چې څنګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې څړې پړنۍ لیدلې دي نو دا خبره چې وشوه خلکو کې روح وچلېده رامنډه یې کړه مخ په وطن راغلل خبر نو چې وطن ته راتل بیا څه د خلقیانو نه که خلاص وي د دویم بدماش سره سرګیر شو په تعصب سره هغه مهربانه او زړه سواندي مجاهدین چې دوی پرون د افغانستان د ازادۍ د افغان د هویت د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د روسانو د شړو ادعا کوله په سر کې دوی بیرته د دې ولس په وژلو باندې اخته شو وطن هم ټوټې ټوټې کلی کور زراعت باغ هر څه روسانو فلج کړه خو ښارونه په خصوص کابل موږ په تورو د موږ په لاس باندې وران شو دا یو ښکاره حقیقت دی چې چاره پټ نه ده یادونه مو هم وکړه مجاهدینو دغې بریا ته د ورځې شمارلې چې څه وخت به کمونیستي نظام له افغانستان څخه ټولېږي او موږ به حاکمیږو ولې د مجاهدینو له بریا وروسته پر افغانستان کې یو باثباته او منظم نظام حاکم نشو؟ دوه عامله یې درلوده یو بیروني چې په تعصب سره زموږ بې رحمه ګاونډیو دا نشو زغملی هغه وخت سړی د کې سوچ کولی شي چې د یو نظام د ازادۍ او حریت لپاره 14 تنظیمه څه پکار وو تنظیمه رهبران په پاکستان کې وو 9 په ایران کې وو ایران ځان ته اهداف درلودل پاکستان ځان ته اهداف درلودل یو عامل دا شو چې د اختلاف هر سړي کې چې یو ور د رهبرۍ او د مشرتابه فکره پیدا شي د بکوز کار نه کوي یو ور چې د رتبه جګه ورکړه ټیټه نه کوي دې کې خلکو کې د خودخواهي او د غرور ماده راوپارېدله هلته نو عامل یو بیرون چې خپله امریکا هم نه غوښتل چې اسلامي بلاک د کامیابه شي په دې که د رهبرانو پټ هر څه درلودل ولس په اسلامي فکر راروزل شي ولس اسلام غوښته اسلامي اندېشه په خلکو راروزل شوی موږ د اسلامي نظام د اسلامي خلافت فکر یې راوړي موږ د امت سره د یووالي ادعاګانې واورېدلې په دې باندې روانو په تعصب سره یو عامل او بل عامل چې دوی په خپل بذات کې چې قرآن کریم کې وایي او آیت شریف ته چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلاف مه کوئ چې په رسوا به شي ذلیله به شي قوت به ختم شي په خپلو کې به اخته شي په خپلو سترګو وړي دغه شعار یې زه د تېرو مجاهدینو ته خفه نه شي څوک چې زما غږ اوري دا ترخه ده همدا خو طالب ته یې وویلې که نه همدا شعار چې تا نه ورته چې موږ پردی وجنګلو ایران رانه وغوښتل پاکستان رانه وغوښتل سعودي رانه وغوښتل او یا امریکا رانه وغوښتل همدا خو طالب نه وغوښتل ولې طالب خپل په ولس باندې چړه نه تړي څوک چې آخري شرحت ته د شرارت ماده ونه ویني په چا خیز نه اچوي
په سیاسي بحث کې تاسو موږ ډېر کم سیاسي بندیان لرو کله لرو جنایي لرو یو که داعش بندي دي څو کسانو خو داعش خپل هویت او څېره معلومه ده چې دوی د ولس د په وژلو کې نه په جومات رحم کوي نه په بازار او نه په لارې مجبور چې دا لیونی قوم راونه تړي نور غم جوړي نور ته څوک ښایي چې څوک په دې جرم بندي چې ته ولې جمعیت یې ته په دې جرم چې ولې ته حزب یې ته په دې جرم چې ولې حرکت او محاذ دي کې دا نشته الحمدلله عملاً وینو خو هلته بندي خاني خیر دی د ترخه ده دا حقیقت زه وم په سلګونو بندیان په دولت کې د حزبي په نامه بندیانو په سلګونو بندیان هغوی سره د شورای نظار او جمعیتي په نامه بندي وو تنظیمونو ګروګان نیول کلمه بدل نه منله دا کلمه بېله نو په تعصب سره دارونی اختلافات شو خودخواهي او غرور تکبر شو چې ولس هغه هیلې او هغه ارمانونه یې خاورو سره خاورې کړه او هغه د روسانو نه راګټلې وسلې مو ټولې په خپلو خېټو نه مو په سوونو تیارې ټانکونه 15,000 وسایط 1200 تقریبا تیارې 15,000 غولپیکر ټانکونه پاتې شو اوس د څوک ربونه وخی چې موږ په هغې باندې بېرته په امریکایي ډزو کې په شوروي ډزو کې تاجکستان ازبکستان خپل ولس یې لږ زره همت وکړ چې هغه هم تنا پاتې شول نور خو په دې خپلو خېټو ته د خپلو خېټو یاره دلته اوس که سړی حقیقت وایي بیا به په ډېرو بدو لګېږي دوه لیوني بدماشه ولاړو یو به خواته راکېټونه شروع کړو بل به دې خواته شروع کړو یو اوس د دوو جهادونو د پلار نوم اخیستی دی او دا بل چې د قهرماني ویلي دا اوس که اوس وایي ترخه په خلکو بده لګېږي قاتلین دي ورسم نه یو دوی ووژل برباد کړه نو فقط د دوی غرور ولس ته راځو مخکې له دې چې ولس د شوروي په مقابل کې هم ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې او بیا د دغې کورنۍ جګړې د دوی پر عامو افغانانو باندې څومره اغېزه وکړه څومره تاثیر یې وکړ دوی څومره زیانمن کړل او هغه هیلې چې له جهاد سره تړلې ولې آیا پوره شوې؟ نه پوره نه شوې ولې چې دومره سخت شو ژوند کول په افغانستان کې چې د ښارونو خلک ټول پس له اسلامي حکومت وتښتېدل کلي و اطراف خلقیان وزغلول او روسانو ووژل ویې زغلول ښارونه خصوصا د مرکزي ښارونه لکه مزار او کابل او بعضې ساحې د ننګرهار چې کوم دی کې دا بدماش تنظیمونه وو د دوی د لاسه لاړل مهاجر شو هیلې له خاورو سره خاورې شوې اوس خلک دومره چې یا الله ډز بند شي غلو بدماشانو ملک الطوایفي شروع وه هر ځای کې قومندان سالاري و هر قلمان ځان ته هم رهبر و هم قاضي و هم مفتي و خپله به یې نیول خپله به یې وژل وږي چې راغله ولږې راغله فقط ټوپکوالا به ډوډۍ پیدا کوله د خلکو د وینو نه په خلکو به ورتلل لاړل داسې یو حالت راغی چې چا ژوند نه شو کولی هغه خلک د خپل دعاو نه پښیمانه وو چا چې دعا کړې اوس ټول خلک وترېدل لاړ چې یو بړ ډوډۍ او یو ارامه ژوند چېرته پیدا کړي څوک مو اقلا بې عزته نه کړي په تعصب سره چې د اتم د ثور که یو خواته د روسانو د ماتې او د غوښو انقلاب په تکنالوژي برلاسه کړ بلې خواته هم پایلې دې کې نه وي ناکې په دې نه وي چې مجاهدین په خپلو کې اخته شو فقط دوه درې بدماشان پکې په سهولت کې وو دوی ته موټرې جوړې وې تله راتلل نور ولس وځپېده ولس ډېر ژوبل شو داسې ذلیله شه چې دا ذلت چې اوس موږ ته پاتې شو چې هر پولیس د هر ملک په موږ باندې ډېرې بېلې مسخرې وهلې دا د موږ د اختلافاتو د وجې نه شو ستاسو پر ان د کورنۍ جګړې هغه اصلي محرک څه و ولس چاته د اصلي عامل په سترګه باندې وګوري ولاکه بېطرفانه ووایو هغه وخت کې خو موږ په دې جریان کې وو یو خو پاتې شوي میراث په تعصب سره د خلقیانو د دې ظالم ګاونډي طرحه مدیریت و پاکستان او ایران په دې کې پټانه دا د دوی لاسوهنې وي او د دریم پر راس کې ستر شیطان د شیطانانو پلار امریکا هیڅ حاضر نه و چې اسلامي بلاک د کامیابه شي خامخا ملامت خو عفو غواړم ټول ملامت یو به زیات یو به کم خو داسې سړی چې و چې کل بالکل تبرئه کړي چې پلانی پکې سپین چرک ده زه چې عملا په صحنه کې هم سپین چرک مې ونه لید ما سپین چرک چې د خلکو په وژلو کې صرف دومره وه په تعصب سره د ملت او د وطن او د وطنوالو هیوادوالو دا شعار محدود شو دغه رهبر په شاوخوا کې چې څوک و همدا ملت و له دې نه چې اخواته وژلي اوس په دې کابل کې ما په یاد دی یو خواته 40 ټانکه او 14 بیمچله یو بدماش درولي وو اخواته په لسګونو بیم پکې وو نو الله دې عفو وکړي دا ترخی دي ورونو دا یو حقیقت دی اسې یو خبر ده 15,000 کابل هغه هیوادوال چې په تمه و چې اسلامي هیواد اسلامي نظام راغی دا په وینو په خاورو ولړل شول دا ووژل شول په هېڅ جرم معلوم بأي ذنب قتلت
فقط ول چې هغه وژنم هغه نه عفو غواړم ډېره ترخه راځي پلانی رهبر هم تر اخره پورې ژوندی پاتې و پلانی رهبر هم تر اخره پورې ژوندی پاتې و اما دا ولس پکې برباد او ټوټې لاړل دوی د حرص او د تقاضا زه خو وایم قرآن کریم کې یو آیت شریف وایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر شیطان د کفر ته راوبلئ فلما کفر قال انا بریء منک انی اخاف الله رب العالمین دا خو رښتیا ده د پاکستان او د ایران او د امریکا لاس به و خو چاړه د ما په لاس کې وه چاړه د امریکایي په لاس کې وه او د پاکستاني کې یو پټ جاسوس په سر راغلی خو زه خپل ورور ووژلم خپل ورور پرې وخورم باور وکړئ تنظیمونو داسې یو محدوده راجوړه کړله چې کارت ګرځول غم و حیرانه پاتې شوې چې کومې ساحې کې د چا نوم واخلې که د یو ولایت ته تللی نه شوې اپه غواړم ترخه زه پیسې ته لاړم ته چې کاری پیسې ته راځي قندوزي هلکه وطن مې دی ملک مې دی ښایسته دی ګورم حق نه لري برو اخوا ته چې لاړې ته پارسیوانې ته ولې راځي ازبکیت د پښتو په سیمه کې جرم و فارسي د هغه په جرم کې جرم و د پښتون دلته جرم و ژبه جرم شو تنظیمونه جرم شو فقط وجد یعنې که زه یوه قصه تر راواخلم چې د مزار نه یو کاروان روان شو تر تورخم ولاړو حقا به د کار ورکړي چې دا څه رقم خلکو الحمدلله الله عز وجل یو آسماني څپېړه راوړه ټولې دړې وډه کړه الله دې بیا دا تنظیمونه نه راژوندي کوي په دې وطن کې الله دې د طالب ته لږ قوت ورکړي لږ اصلاحات راولي چې لږ د داسې مهار کې تنظیمونو ګوره د تنظیمونو فرقو ډلو مذهبونو په افغانستان کې ښه نتیجه ورنه کړه یو د بل په خلاف استعمال شو همدا یو تنظیم یو مذهب یو نظام ډېر کافي دی خیر دی نیمګړتیا به لري خو الحمدلله دا مشکل خو به نه چې ته څوک وي په کوم نامه ورې کش کوي همدې پوښتنې ته راځو چې اکثریت باور لري چې اسلامي امارت د یو واحد نظام په رامنځته کولو سره افغانستان له کورنۍ جګړې او سیاسي تجزیې څخه وژغوره تاسو دغه ارزونه څنګه تحلیلوئ دا نه انکارېدونکی او نه پټېدونکی حقیقت دی دا یو تریخ حقیقت دی زه خو وایم اگر چې زه په هغه وخت کې یو بل تنظیم سره مې منډې وهلې وم خو چې کله ملا صاحب راغی ګمان مې نه کوم چې یو زوړ ژوبل زخمی طالب د ملا عمر په څېره کې را ظهور کی چې هغه له پښې ګوډ دی معذور دی په پښې په جهاد ځپلی ژوبل شوی دی دا د یو پیغام سره راجګ شي زه خو وایم یو ځل نه سل ځلې ملا عمره تا ته سلام ستا اولاد ته سلام ستا نسب ته څوک وي تا څه فکر درلودله څه دې تا سره درلود ګمان کوم چې د بل شی نه درلوده په دې چې لکه عبدالله ابن زبیر صاحب غوندې نه پیسې درلودلې چې خلکو ته په لکونو وویشي په دې چې لکه پیسې خو هلته پلاني او پلاني سره پرتې وي د عربو عجمو لحمې او شحمې او ډالر او ریال هلته د چا سره پراته وو د یو مدرسې نه راجګ شي نه د پیسو وعدې چا سره کړې وي او نه د قدرت او د واک د وزارتو وزیر به نن وزیر سبب نه سبب عسکر په حیث روانو جګ شه یو فقیر او مظلوم او ژوبل جهاد ځپلی راجګ شو رښتیا پیغام یې راوړ قنداریان ته زه سلام کوم خصوصا د ملا صاحب عمر په رابطه او اوس د ملا صاحب هیبت الله رحمه الله حفظه الله په رابطه خو اگر چې د قندهار نه خلک خبر دي عفه غواړم دا خبره ډېره ترخه ده چې چور پاټک سالاري سره یو دوه ډېر منفي صفتونه چې هلکان به په جګو پیسو اخیستل کېدل دا ملیشي وي دا قوم راغلي وو دوی د هلکانو نکاح ځان ته نږدې وي چې جواز پیدا کړي د نانۍ په نامه اخله په لکونو به یې واخیستل سپي ساتل سپي ارزښت درلوده او ناني هلک حق درلوده خو دا نور انساني ټولنې حق نه درلوده پروردګار د مدرسې نه یو مظلوم ژوبل معذور معیوب طالب جګ کړ ګمان کوم چې د سره صرف اخلاص و او اعتماد په الله توکل دغه دوه شیانو سره په دغه اخلاص او اعتماد راجګ شو الحمدلله راڼه چې نن موږ تاسو کینو او رب نظام را کړی ده او ننګونې د کفارو شته او دننه حرامه خلک را چې وراته دي ولې و چې یو ښاغلی طالب په سر کې پروت ده چې دا د چا د ابوس ته لاس نه اوږدوي دا غاصب نه دی دا دروغجن نه دی دا کذاب نه دی دا فریبکار نه دی دا په نس مین نه دی دا د نظام او خبرې راځي کېدای شي خلک اعتراض وکړي چې ته په ټولو طالبانو دا ښه ګمان کوي شته په دې چې دا خو اوس دریاب دی دریاب کې ماهیم شته چنده هم شته کېدای شي زه داسې ولسوال ولرم چې هغه غلي بې احتیاطه وي زه داسې کس به ولرم چې هغه به نری خو په سر کې د نر طالب ژوندی دی که پرون ملا عمرو رحمه الله او که نن
شیخ صاحب هیبت الله دی الله عزوجل لکه کاپي چې یو د بل جوړ کړي او د افغانستان دا اوسنی امن دا اوسنی یووالی او وحدت د طالب مرهون دی او د ملا صاحب عمر مرهون دی دې نه څوک پټولی سترګې نشي د روښانه حقیقت دی چې زه زما هیوادوال او دنیاوال به په دې اعتراف کوي او د ټکنالوژي او د تخنیک او د پیشرفت او تمدن ادعا مو نه کړې ده نه یې وایو چاته په دې لار راغلی سو په خالص ایمان سره راغلي یو امیدوار یو چې الله عزوجل دا دوم ارمان هم د خلکو پوره کړي چې اقتصادي مشکلات مو حل شي او تخنیک او ټکنالوژي کې د ایران جوګه شو یا د دې نه پورته شو د امریکا په سرواري وارو کو هغه ورسره ته خو کوم شي چې موږ ورکړیو چې امنیت او آرامه ډوډۍ ودارانه ورکوه دا په ټول دنیا کې سوال او غدای کوم چې څنګه را پیدا کو الله عزوجل دې خلکو لورخونه زو چې په دې کې طالب برلاسه دي پیاوړی دي او دا به ومني ولس کوي نه مني ځان به ذلیل کې رسوا وي که هغه مهال اسلامي امارت نه وای رامنځته شوی افغانستان به کوم لور ته تللی وای زه خو هویت خو ختم وو افغان یعنی قاتل افغان یعنی بدماش افغان یعنی اختلافګر افغان داسې یو شی معرفي کړي وو د مجاهدینو اختلافاتو بالکل را سره نه بدله سودي په چټلو کنځلې به کولې دروغجنو تاسو د روسانو سره جهاد د منګ ډالرو په پیسو کوله پر ریالم کوله تاسو قاتلان وي تاسو غله وي تاسو بدمعشار وي وګوره مړي پراته دي او د خدای په خاطر دا پټانه په کابل کې به بوی کوو یو مسلمان نو چې کې سره سره ته چانس وو سره میاشتې نه وه سره سړي به د موسساتو د خارجي ته په چانس و چې مړي غونډ کړي موږ مړي سپوی وخوړل بوی زه خو وایم چې اب افغاني هویت د سوال لاندې و ختم و افغانستان د سوال لاندې وتجي و هر بدماش ځان ته په حکومت جوړ کړی و اوس دا خبره حقیقت ده ترخه نه ده یو بدماش یو ولایت دوه ولایت ونیولي بل ولایت بل ونیولي دا ټولو ته معلوم دي ښکاره دي په کابل کې 115 حکومت و پغمان خوا یو پاچاهي وه په کوټ سنګي بل پاچاهي وه په چرخي کې بل پاچاهي وه چارچا کې بل پاچاهي وه په کابل ارګ کې د درې چوکۍ کې بل پاچاهي وه او داسې پاچاهي وه چې یو بل خوړل بل خلکو وینې غوښې خوړلې که طالب نه وای راغلی نو ګمان نه کوم چې اوس موږ یو هوسا یو څوکاله او مطمئنه واحد افغانستان لرونکی وای دا را ورکو دا کار را ورکو نو دلته خو دې بدماش چې دا اوس را باندې د گاونډي بے رحمه څه به د خپل کړي و چې زه په دې کې ډالر او کلدار می چلیږي او خو ته روسانو خېټه چولې و بس موږ به ورکو ګمنامه لکه یو شاعر چې وی چې د زمکو اسمر نو مالک اسب الله تړو نه پېږم جوړته چې زمکو اسمر نو مالک په دې لوی هستۍ کې دی وړي کوټي حق نه لرم چې اوس باور وکړي یو کور یا الله په غره کې دی خو ژوند دی څوک دی پری دی وطن پاکستان کې ژوند نه درلود په والله داسې لقبونه پس لغیر راغله اول کې افغانستان قهرمانو خو کله چې د مجاهدینو اختلافات ونختل پاکستان براته بڑا باجره ورکشه پاکستان پدر سوخته او ایران براته ویل او اخو ته چې لاړو اولاد کې زیر په والله د مسخري د عربو شو د عجم شو د ټولو شو الله عزوجل طالب ګوټه راځي کړ زبدت سلام په دې شکر بس هیوادوالو د قران حکم دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن كفرتم کدی دې نعمت چې د امن د تراغله یو ته بیغم او مطمئنه ګرځي د دنیا له اختر رب څه کړی دي امریکا ځان وچو یو خواهش څه دی ورته د دې شکر نه بسي والله الله در اخلي چې اخلي یو کته بیازي د خلکانو درته بیازي بیا د روسانو پات شي حکومت ته زی نه راځي په دې قناعت کو شکر وسو مټ راوړ غړو منډو کو خپل وطن ورسو سیالي ته کو برابر کو موږ امن ورکړو موږ وحدت ورکړو موږ اتفاق او اعتماد ورکړو یو بل مو پیژندن یو بل باندې بدګمانو الله عزوجل راوست د شکرانه زینبت شکر ادا کو دا خو معلومه خبره ده چې له تاریخ څخه باید درس واخیستل شي تاریخ باید مطالعه شي او هغه تېروتنې چې هلته شوي باید تکرار نشي د ثور اتمې له تجربې څخه د ننني افغانستان لپاره کوم مهم درسونه اخیستل پکار دي اول خو زما ټولو سیاسي تنظیمونو ته ده هر څوک چې بیرون کې خبرې اوري که یې اوري غږ درځي د الله په خاطر د افغانستان لپاره د ژوند کول لپاره بل ته سوال مه کوه د فرانسې او د امریکا او د لندن او د اروپا او د پاکستان او د بل په غېږ کې چاپلوسي مه کوه په والله خپل وطن خپله جوړ نه کړي خپله جوړ نه شي ولې ما دا نظرت نه بري ولې طالب ته زنګون نه وهي چې طالب زه د ورور یم زه د اولاد یم رانه غلطي شوې ده ما د خوا کې ومنه زه امریکا نه مانه بیا نظام راغواړي زه روسان ته پښې زارې کوي ژاړې ورته زه په فرانسې په نورو په مجلسو کې ګرځېدم مانه په والله کې رانه په دې رقم کې وګټي په دې رقم کې نشته زه به مړ یم ما یو ورځ چا د پاتې جمهوریتان بدبخته ذلیله چې تر اوسه پورې مغزه شاټ دي دوی په تمه دي چې نن سبا کې بوټان تړلي چې بیا راځي بیا به موږ ته نظام وتړي ما لې ګوره دا خوب وبوته وایي ځان سرګردانه کوئ مه نه یې راوړي درته امن د ما په غېږ کې ده ما سره ده تا پېژنم تاسې رهبران او هغې خوا کې ژوند کوي تا پېژنم د ژوند کولو سهولت در کوم درته بل مه کوه
مکه بل ته لاسواري مکه راځه یو ذلت ما سره ومنه وزارت ریاست ته تیر شه ژوند کولو حق لري تجارت وکړه کار وکړه احتمالا خپل ورتیا وخی راشد ما چوکۍ باندې ته کېنه زه سپین ږیره شم لاړم نور نشم کولی مخکې نشم تللی چې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم یو کور کې یو سوري کې پرېوځم دا مې بس ده خو ورتیا پیدا کړه په چاپلوسۍ زه ټولو رهبرانو ته ټول په پردو اعتماد مه کوئ خصوصا په کفري نړۍ باندې اعتماد کول ستاسې باخ دی بایلل دی رسوایي د ذلت که همدغه ذلت چې د هغې دروازې ته کوي په والله چې 2 میسیجه خواږه ماته راولیکه 2 میسیج چې خلیفه صاحب قدرمنه زه په جمهوریت کې پاتې وم هر څه چې شوي دي ما نه به شوي تا نه زه غواړم په افغانستان کې ژوند وکړم که دې مخې ته میدان وي ته رالغی ته دا ورکې رئیس الوزرا ما بوډا سپیکره چې زما نه غلطي شي د ته نه ستا غټ چې دا اوس د پلاني پښو ته پرېوځي اوس نمونې ته مې عفه غواړم نومونه وي مخلي کرزی او دغه د نظام په مخ کې مسؤل ته پراته نه دي څوک ورته څه شی ویلی شي نو ته راشم داسې وکړه یو میسیج راسه وزیر ټلیفون نه کوي یو شیخ په نامه یو میسیج په ګونګ ادرس په یوټیوب کې ورکړه مسیرت پراخه ده وزیر مې د تا مخې ته راځي وایي نه چې ته ما قاتل وي ته ما تا په وخت کې ما ته 3 لارې پاتې وي یا به زندان ته تلم چې لس لکه افغانان جمهوریتانو او امریکانو تاسې په بګرام کې بندیان کړي چې زه د هغې جملې نه یو کس وم یا به دې موږ وژلو یا به دې بندي کولو یا به دې مجبور شړلو زه چې ما په سوري کې ژوند وکړه نه دی وژنم تا کور اوس فعلا دا نوی فرمان چې راغی چې هغه کسان چې د حکومت په خلاف کې دي که راځي وطن ته کور یې بیرته خپل ده لږ یې پرې فشار راوړي چې نه خپل کور دی خپله سرمایه دی خپل اپارتمان دی ولې ته په اروپا او امریکا کې خیمو لاندې پراته هستئ ځان ذلیلوئ نو اوس ښه چانس دی خلکو ته د دوی بلار د مبارزې لار دا نه ده چې پردیو هغې کې د خپل وطن خلاص کړي دا یو کاذب شعار دی افغانستان ته ازادي راولم عفه غواړم بیا څوک وروي چې د چا تېښته ده لکه امان الله خان راولم د فرانسې قانون په ما تطبیقوي یا د خلقانو د روسانو فرمایش په ما باندې تطبیقوي یا د دې نور داسې مه کوه زه قانون لرم زه نظام لرم زه لباس لرم زه هویت لرم زه دین لرم په دغه باندې ځان سره جوړ کړه کېدای شي رنګ او چهره به بدله ژبه به بدله د ژبې دښمني نشته د قوم دښمني نشته دا د الله نعمت دی رب العالمین راکړی دی د طالب ذهن هم دومره دی چې دا کار کوي خو چلی درته که ټکنالوژي او تخنیک او دا یې نه دي رسي قرآن ته ګوري چې دغه خبرې په قرآن برابر ده دا نن ورته اعتراض وکړه چې فلانی کار د قرآن خلاف ده باور وکړه زه مطمئن یم چې عبدالمنعم صاحب د خپل نظره ګرځي زه مطمئن یم چې رئیس الوزرا د خپل نظره ګرځي هر موږ ویو کړل کینو ورته چې ووایي چې ورور دا غلط ده کار لاس یې راکاږي چې اوس دومره د سره سړی جوړ ده چې تا مني ستا فکرې مني ټولې دښمنۍ دې یېرئ نو دې نه بل چانس نشته په والله کې پاکستان درته راولي سوله او امنیت والله کې ایران راولي والله کې امریکا او روس راولي دې نور لمن ته پرېوتل نه دي راځي په خپلو کې سره لاس ورکړو ما له خوا نه کوئ امام حسین ته هم دومره دی زه نارې وهم چې ورور راځه دا وطن دی ده ته ماته میسیج راکړه اما نوم ادرس چاته معلوم ده که د میدانوي ته وزیر مخې ته رانغی بیا ته ګوره نور نو څه غواړي بیا ته غواړي په پاچاهۍ کې بیا ته غواړي په دې قدرت باندې بیا بیا ملک توفي راته جوړه کړي بېرته بدماشي جوړ کړي دا خو امام په ژوندوني کې نشته ما هغه ورځ وایم سړي ته وویل باندې چې بیا نه راځي امریکایان امکان نه لري نه راځي که راغله نو ټانګ به د ما په سینې تېرې نو دا سینه به غلبېل په مړي باندې بیا دغه شافعي صاحب شعار دی چې لا تأسفن على غدر الزمان فطالما رقصت على جثث الأسود كلاب فإن برقصها فلا تحسبن برقصها تعلو مقاما فإن الأسود أسود والكلاب كلاب که د یو نارینه او د یو زمري په سر باندې سپی قرته کې وایي خو سپی ده نو که زمري لاندې پراته دي انشاءالله د زمري نسل راغلی دی دا به د زمریو بچي دوی به خپل عزت خپل وقار خپل ابرو ساتي که بیا د مړو په سر ګرځي نو ګرځه نو د مړو په سر خرڅو ګرځي چې تاسې د قبرونو کې د خلک د اولیاء الله او په قبرونو باندې پښې ږدي بېغمه تېرېږي نو د ما په جسد هم چې ږدي په ژوندوني کې مې تصور ونه کړي چې زه به د باطل نظام د باطل فکر الحمدلله د ملموس پیغامونه اوري د هر بشر پیغام اوري چې باطل نظام به راباندې ونه مني خپل نظام لرم خپل حکومت لرم خپل قانون لرم خپل طرح لرم خپل فکر همدغه به تطبیقومه چې الله را ناراضه شي ولس باندې ظلم نه کوو ولس ولو چې د ما سره په ډېرو مواردو کې جوړ نه دي ټول ولس نه دي خو الحمدلله څوک دې وښي چې چا په کور تللي دي چې ته نارې که زنده‌باد طالب مې وایه ته نارې که حتما دې په کور سپین بیرغ ولګوه مې لګوه اوس دې ولس کې ما ته شرارت مه کوه زه همدغه داعشیانو ته وایم اوس اگر چې دوی ته وایه تاسې شرارت مه کوئ تاسې د نظام په خلاف د مسلمانانو وژنه او جومات او هغه منع نه کوئ که تا ته بېرته جواز در نه کړي اوسېدو راشه په دې بهانې مه کوه ته رکعت تر اوته مې پرېږدم دی
خو ته ما ته تهدیدې ته امریکایي پرېږدي ما وژنې نو مجبور سره څه وکړو انشاءالله د صلح پیغام د امنیت پیغام د طالب په پښو کې دی او غلطیانې چې دي ما مخکې بولې بیایم چې هغه طالب چې دا دومره لاسته راوړنې نادیده ګرځي او حرص او نفس اخیستی الله د جهنم ته بوځي الله د نظام نه لرې کړي که بیا یې خوري دا ځان پرې دوزخ ته ګوري ولې خوري دا زهر انشاءالله رهبري مو سالمه ده قیادتونه مو رهبر دي مشران مو ټول سالمه دي او صالح مجاهدینو په لاس کې واک ده چې د خپل د ځان نه زیات د ولس په سر سوځېږي دی بې خوبه ده تا ته وایي خوب وکړه تا د باب لا پولیس نه ویلي غریبان په وچه ډوډۍ هلته ګوري څوک ورته فرمایش نه ورکوي په وچه ډوډۍ ده چې دا ولس آرامه خوب وکړي زموږ د نارامۍ ستا د خصوصا چې اوس چې راغوښتی پولیس ځان نارامۍ وایي چې ولس آرامه شي ځان بې خوبه کوي چې ولس ځان وږی پرېږدي چې ولس پرې موړ شي دا مو خواست دی دا مو ارمان دی امن ویني دا د شعار دروغ چې کړو ټکه پر اور مکان نیک او نه کور کالي ډوډۍ وایو عزت وقار ابرو رزق د الله سره تا ته یې درکوي ما ته یې راکوي قرآن وایي نحن نرزقکم وایاهم تاسو ته هغوی ته رزق ورکوو ډېره مننه. تاسو نه مننه. د سیاسي چارو شنونکی محترم مولوي شاه محمد نړۍ مننه چې بحث ته راغلی له موږ سره مو ګډون وکړ او زموږ بلنه مو له تاسو نه مننه د پولیسو نه مننه د افغانستان پولیسو نن د امید سترګې د امت تاسې خواته دي آخري خبره به همدا وکړم پخوا مزه په سعودي کې وم افغانیان غریبان چې له پولیسو نه په پاکستان او ایران او افغانستان کې ډېر ډار شوي وو دی هلته هم د رشوالو نه تښتي پټېږي پولیس غم و مصیبت نو ما ورته چې دا هر پښتنه نه پوهېده په ژبه ما دې پولیس نه پوښتنه وکړه هغوی د څلور ژبو باندې غږېږي اردو غږېږي عربي غږېږي انګلیسي پوهېږي وایي ولاړه پولیس مال دا اوس هغه پخواني پولیس نه دي الحمدلله ما په افغانستان کې هم پولیس راغلي چې د خلکو زړسوان د خلکو اولاد د خلکو بچي تاسې د الله پیاوړي لري الله مو کامیابه لره لږ زره راځئ ځان نه حارس یا هغه رابط جوړ کړئ چې قرآن او حدیثو ستایله سي چې ستر کسان جوړ شي چې په جهاد کې وي او په جهاد کې به په جهاد کې به وړ شي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. درنو لیدونکو نړۍ مننه چې د بحث تر پای شیبو را سره پاتې شوئ تر بیا مو لوی الله مان